د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دی کړم د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا د ژوند لار ستومان دی کړم اے لالا دی دنیا ستړی ستومان دی کړم څښتن می ښکلی کړم پیدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حشر له میدان څخه تر جنت او دوزخه پورې. قدرمنو اوریدونکو، د حشر ورځ او د حساب ورځ ډیره سخته ورځ ده. هلته به هر انسان د خپلو اعمالو او ګناهو مطابق په خپلو خولو کې ډوب وي. څوک به تر خپل زنګنو پورې ډوب وي، څوک به تر نامه پورې، څوک تر سینو پورې او څوک تر خپل ستوني پورې به په خپلو خولو کې ډوب او غیر د الله رب العزت د رحم او د فضل نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه بله د خلاصون لار هلته نشته. خو ځینې داسې کسان چې د الله محبوب بندگان دي، څوک به خپلې کورنۍ ته، څوک به خپل قوم ته او څوک به خپلې قبیلې ته شفاعت کوي. د الله په حضور کې الله به د هغه په شفاعت باندې دې انسانانو ته بخښنه کوي. حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. رواه البخاري. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما د امت څخه به داسې کسان وي چې د خلکو یوې لویې ډلې ته به شفاعت کوي، او زما په امت کې به داسې کسان هم وي چې د یوې قبیلې شفاعت به کوي، او داسې کسان هم شته چې د یوې کورنۍ شفاعت به کوي، او داسې کسان هم شته چې د یو شخص او د یو انسان شفاعت به کوي، تر دې چې ټول جنت ته داخل. خادم د در بګلاستا کرم اے نبی خیر الامم، اے نبی خیر الامم. هغه مور و پلار چې د خپل اولاد ته سالمه روزنه او سالمه تربیت ورکړه، هغه د الله کلام ته کینوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته کینوه، حافظ د قرآن شه، دا اولاد به د آخرت په ورځ د خپل مور و پلار شفاعت کوي. الله به د دې په شفاعت باندې د دې مور و پلار جنت ته بیایي. لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی هغه څوک چې قرآن ولولي او په قرآن باندې عمل وکړي، الله رب العزت به دام جنت ته داخل کړي، او د دې شفاعت په واسطه باندې 10 کسه د دې د کورنۍ چې په هغو باندې جهنم واجب وي، الله به دوی هم جنت ته بوځي. شهید به هم هلته شفاعت کوي، عالم به هم هلته شفاعت کوي. خو دا هله چې حافظ عالم وي، حافظ عامل وي او عالم عامل وي، هلته به د خپل کورنۍ او د خپل قوم و قبیلې شفاعت کوي. الله دې موږ د هغو د شفاعت نه ناهیلي کوي. همدارنګه حضرت عبدالله بن ابي جدعا رضی الله عنه فرمایی سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال سواي. قلت أنت؟ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أنا سمعته رواه ابن ماجه في کتاب الزهد. د عبدالله بن ابي جدعه څخه روایت دی. هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما د یو کس امتی په شفاعت به د بني تمیم څخه هم ډیر شمیر خلک جنت ته داخل شي. بني تمیم ډیره یوه لویه قبیله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حشر په ورځ به زما د امتیانو نه د یو کس په شفاعت باندې د بني تمیم د قبیلې نه ډیر خلک الله جنت ته داخل کړي. هغوی وویل چې پرته له تا یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل پرته له ما نه. همدارنګه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي سألت نبی صلی الله علیه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوز فإني لا أخفي هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه سوال وکړ یا رسول الله د قیامت په ورځ به زما شفاعت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې زه به ستا شفاعت کوم. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ویلي یا رسول الله زه به د حشر په ورځ تا چیرته لټوم. رسول الله راته وفرمایل چې ما لومړی د پل صراط په خوا کې لټوه. انس بن مالک فرمایي یا رسول الله که هلته زه تا پیدا نه کوم بیا به دې چیرته لټوم. رسول الله وفرمایل چې ما د میزان په خوا کې لټوه چې کوم ځای کې د انسانانو او زما د امت عملونه تلل کیږي. انس بن مالک فرمایي چې ما بیا ویل یا رسول الله که تا زه میزان څخه بیا نه مومم بیا به دې چیرته غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویلي چې ما به د حوض کوثر په خوا کې لټوي. زه به د دې درې ځایونو څخه پرته په بل ځای کې نه یم. الله رب العزت دې موږ د محمد رسول الله د شفاعت نه محروموي. هغه غمخوار پیغمبر دی چې د هر پیغمبرانو تر شا چې د رسول الله امت وګرځي او د شفاعت غوښتنه وکړي هغوی به ځواب ورکړي. آخر به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راشي او دوی ته به ووایي چې د الله محبوبه د الله دربار کې ته زموږ شفاعت وکړه چې الله موږ ته بښنه وکړي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله په دربار کې لاسونه پورته کړي. خپل امت لپاره به د شفاعت او د بښنې غوښتنه کوي تر دې چې مبارک به سر په سجده شي او د سترګو نه به اوښکې روانې شي او دا به وایي چې یا ربي لا اسألک نفسي ولا فاطمه بنتي ولا الحسن ولا الحسین بل اسألک امتي. یا الله د خپل ځان غوښتنه م نه کوم، د خپل لور د بښنې غوښتنه م نه کوم چې فاطمه ده، د خپل د مسیانو د بښنې غوښتنه م نه کوم چې حسن و حسین دي، بل اسألک امتي. د خپل امت سوال کوم یا الله دوی ته بښنه وکړه. نو الله به د رسول الله شفاعت قبول کړي او د رسول الله په شفاعت به د رسول الله امت جنت ته داخل شي. رسول الله خپل امت ډېر غمخوار دی. نن راشو وګورو چې موږ د رسول الله په سنتو څونه عمل کړی، څونه د هغه مینه زموږ په زړونو کې پرته ده او څومره د هغه د خلاف د سنتو خلاف د اقوالو او د ویناو خلاف چلیږي. همدارنګه الله رب العزت په سورت مریم کې د 88 آیت نه تر 72 آیت پورې فرمایي فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. دا د مشرکینو حال دی. الله رب العزت فرمایي ای پیغمبره ستا په رب قسم چې موږ به خامخا دوی ټول او له شیطان سره هم ایثار راولو، دوی هم او شیطان هم، او بیا به یې د دوزخ څلورو خواو ته سرکوزي په غونډو را حاضر کړو.
په ګونډو به راشي او سرکوزي به او 4 خوا د جهنم به ناست وي. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الله به وایي بیا به له هرې ډلې څخه هر هغه څوک په چڼ سره را وباسو چې د رحمان او د الله په مقابل کې زیات سرکشه شوی و. ټول مشرکین به ناست وي، په ګونډو او سرکوزي به د جهنم په خوا کې ناست وي. خو الله وایي د دې ډلو نه به بیا موږ چڼ کوو هغه کسان چې د الله په مقابل کې ډیره سرکشي کړې، هغه به راوباسو. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا. الله وایي بیا په دې باندې موږ ډیر ښه پوهیږو چې د هغوی څخه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدلو وړ او حقدار دی. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الله رب العزت فرمایي له تاسې نه هیڅوک داسې نشته چې دوزخ ته ورتلونکي نه وي، ټول به پلې صراط باندې تیریږي چې په دوزخ ایښی دی. دا خو یو فیصله شوې خبره ده چې د هغې ترسره کول خامخا ستا د رب په ذمه دي. ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا. الله رب العزت فرمایي بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران ول، د الله نه ویرېدل، او ظالمان به په همغه ځای کې پر ګونډو غورځېدلي پرېږدو او د هغو ځای به جهنم وي. الله دې موږ ته د جهنم نه نجات راکړي. الله دې پر صراط باندې موږ سالم تیر کړي. الله دې زموږ جنت نصیب کړي. نور به واورو خود یوې دمې نه ورو. اے حبیبا ډېر قدردانا، اے حبیبا ډېر قدردانا. سیال به دې پیدا نشي په ځمکه. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو د حشر په ورځ به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې د رسول الله امتیان به الله جنت ته داخلوي. نو راشئ په دنیا کې داسې اعمال وکړئ چې په آخرت کې د رسول الله د شفاعت وړ وګرځئ. د رسول الله په سنت باندې عمل وکړئ. د هغه سیرت په خپلې کورنۍ کې، په خپل ژوند، په خپل انفرادي ژوند کې، په خپل کورني ژوند کې، په خپل ټولني ژوند کې عملي کړئ، تر څو چې هلته محمد رسول الله زموږ شفاعت وکړي. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ترد علی امتی الحوض وانا اذود الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل عن ابله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم سماء ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ رواه مسلم في كتاب الطهارة. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما امت به د حوض کوثر په خوا کې زما خوا ته راشي او زه به نور خلک داسې لرې کوم لکه څنګه چې د اوښانو خاوند د نورو خلکو اوښان د خپلو اوښانو څخه لرې کوي، زه به همداسې نور خلک لرې کړم. هغوی ویلې چې ای د الله پیغمبره آیا ته به موږ هلته پیژنې؟ رسول الله وفرمایل ستاسې لپاره به نښې وي چې د بل هیڅ چا لپاره به هغه نښې نه وي، په هغو نښو به زه تاسو پیژنم. تاسو به زما خواته په سپینو مخونو او سپینو لاسونو سره چې هغه د اودس آثار دي تاسو به راځئ، او یوه ډله چې زه غواړم چې هغه هم د خپل خواته راولم او شفاعت یې وکړم، هغه به زما څخه لرې کړی شي، زما څخه به منې کړی شي او حوض ته به راونه رسیږي. زه به ووایم چې ای ربه دغه خلک زما د ملګرو څخه دي. نو یوه ملائکه به ځواب راکړي ته څه پوهېږې چې دوی ستا څخه وروسته د کومو بدعتونو مرتکب شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هلته خپل امت د هغو نښو نښانونه پیژني چې په دنیا کې اودسونه کړي دي،
خپل مخونه او خپل لاسونه یې وینځلي دي نو د دوی مخونه او د دوی لاسونه به هلته ځلیږي رسول الله به یې پیژني چې دا زما ملګري او زما امتیان دي حوض کوثر ته به یې راولي او د الله په دربار کې به شفاعت وکړي او د حوض کوثر اوبه به ورکړي اما هغه کسان چې په دنیا کې د مانځه پابند نه دي د اوداسه توجه هغوی سره نشته د مانځه توجه هغوی سره نشته هغوی به هلته دا نښې نه لري هغه ډله چې را روانه ده الله به بیرته تاو کړي نه به پرېږدي چې رسول الله ته راشي رسول الله به وایي چې دا زما ملګري دي ای زما ربه ملکه به ورته آواز وکړي چې ته څه پوهېږې چې وروسته ستا د مرګ نه دوی څه وکړل راشي د مانځه پابند وګرځئ خویندو او ورونو د رسول الله په سنتو باندې عمل وکړئ د الله په احکامو باندې عمل وکړئ تر څوم چې هلته مخونه او لاسونه وځلیږي رسول الله هم حوض کوثر ته پوځي هغه ځای نه اوبه درکړي او د الله په دربار کې ستاسو شفاعت وکړي او د رسول الله په شفاعت باندې الله تاسو جنت ته بوځي د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی هغه فرمایي چې ما ویلې یا رسول الله د حوض کوثر لوښي څه شی دی رسول الله فرمایل قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی چې د حوض کوثر لوښي د آسمان له ستورو څخه په هغه شپه کې چې تیارې وي او وریځ نه وي زیات روښانه دي په کومه شپه چې وریځ نه وي او تیارې وي ستوري ډیر ځلانده وي خو رسول الله وایي چې د حوض کوثر لوښي د آسمان له ستورو څخه په هغه شپه کې چې تیاره وي او وریځ نه وي زیات روښانه دي او د دې نه زیات دي او څوک چې له دغه حوض څخه یو ځل اوبه وڅکي هیڅکله به تږی نشي او رسول الله فرمایي په حوض کې دوه ناوې له جنت څخه راتویږي او څوک چې له دې څخه اوبه وڅکي هیڅکله به نه تږی کیږي او د حوض کوثر پلنوالی د اوږدوالي په اندازه دی چې رسول الله هلته تشبیه ورکوي چې د عمان نه تر ایله پورې چې دوه سیمې په شام کې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماؤه اشد بیاضا من اللبن و احلا من العسل د حوض کوثر اوبه له شودو څخه زیاتې سپینې دي او له شاتو او د ګبینو څخه زیاتې خوږې دي الله رب العزت دې موږ د حوض کوثر د اوبو نه محرومه کوي الله دې موږ ته د محمد رسول الله شفاعت نصیب کړي چې د هغه په شفاعت باندې الله موږ ته بښنه وکړي همدارنګه حضرت ابي سعید خدری رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم اماطه حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعه فجيء بهم ذبائر فبصوا على انهار الجنه ثم قيل يا اهل الجنه افيضوا عليهم فينبتون نبات الجنه تكون في حميل الصيل فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية رواه مسلم في كتاب الإيمان ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوزخیان هغه کسان دي چې د اور لایق دي هلته به نه مړه کیږي او نه به ژوندي کیږي بلکې تل لپاره به هغوی د الله په غضب او د الله په عذاب کې ګرفتاره وي خو داسې کسان هم په جهنم کې شته د خپلو د ګناهونو او د خطاګانو په سبب چې دنیا کې کړي هغو ته به اور رسیږي نو الله به هغوی مړه کړي او چې کله په سکروټو او په سکرو باندې تبدیل شي نو د هغوی په باره کې به د الله رب العزت له طرفه د شفاعت اجازه ورکړی شي چې اوس د دوی شفاعت وشي او هغوی به ډلې ډلې د ګیډیو په شان د جهنم نه راوویستلی شي او د جنت په نهرونو کې به خواره واره واچول شي او وبه ویل شي چې ای جنتیانو په دوی باندې اوبه راتویې کړئ نو جنتیان به د جنت نه په دوی باندې اوبه راتویې کړي نو دوی به داسې راشنه شي لکه په کوم ځای کې چې سیلاب راشي
او د هغه سیلاب نه وروسته هلته څه شی دانې پرتې وي او هغه راشنې شي نو دوی به همداسې راشنې شي او چې کله راشنه کیږي او زرغونه کیږي ډیر نازک او کم رنګه به وي ځکه په هغوی به د اور اثرات لا پراته وي نو ځکه به ضعیف وي یو سړی چې هلته ناست و هغه ویلې ګواکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحرا کې ژوند کړی په دې ټولو څیزونو باندې پوهیږي نو دا هغه کسان دي چې په خپلو ګناهونو او خطاګانو باندې الله دوی جهنم ته بیایي په جهنم کې به سوځي د سکرو په شان به شي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې به دوی سکروټو په شان د سکرو په شان د جهنم نه راوایستلی شي او جنتیانو ته وویل شي چې په دوی باندې اوبه راټویې کړئ نو چې کله اوبه په دوی راټویې کړي لکه دانې په شان به دوی زرغونه شي او بیرته به د دوی صورت برابر شي الله به جنت ته بوځي همدارنګه ابا سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يخلص المؤمنون حتى إذا هذبوا ونوقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا رواه البخاري في كتاب الرقاق حضرت ابی سعید خدری رضی الله عنه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعد مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا رواه البخاري ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی رسول الله فرمایل مؤمنان به د اور څخه نجات عمومي نو د هغه پله په سر باندې چې د جنت او د دوزخ په منځ کې دی دوی به ایثار کړی شي تر څو د یو بل څخه چې په دنیا کې د هغو حق ځای کړی د خپل قصاص وانخلي هغه پول چې د جنت او د دوزخ په منځ کې حائل دی واقع دی ټول به هلته ودرولی شي هر هغه چا چې په دنیا کې په یو بل باندې ظلم کړی یا حق خوړلی تر څو چې قصاص د یو بل نه وانخلي جنت ته نشي تللی او کله چې د یو بل له حقوقو څخه پاک او سپېڅلي شي نو هغوی ته به د جنت د داخلېدلو اجازه ورکړی شي رسول الله وایي نو قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی له دوی څخه به هر یو په جنت کې د خپل د کور او د منزل لاره په دنیا کې د خپل کور د لارې څخه ښه پیژني په دنیا کې خو هر یو ته د خپل کور لار معلومه ده خو جنتیان چې کله جنت ته ځي د خپل د منزل او د کور لاره به داسې ورته معلومه وي لکه څنګه چې په دنیا کې دې ته د خپل د کور لاره معلومه وه حتی د دې نه به هغه لاره ډېره ښه ورته معلومه وي الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي الله دې موږ ته جنت نصیب کړي الله رب العزت دې ما ته تاسو ته زموږ ټولو خویندو ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او موږ ته دې هدایت وکړي تر څو چې هلته جنت زموږ ځای شي او الله هم د جهنم نه وساتي په دې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم ښاد بریالي او کامیاب اوسئ الله مو مل شي